افغان زړورو ځواکونو څنګه په خپلو عملیاتو کې امریکایان حیران کړل. پنجاب او غلامان یې ولې له افغان ځواکونو څخه ویریږي؟ دا چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان نصرت رحیمي څه ویلي دي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي: 10 میاشتې وړاندې د بګرام هوایي ډګر ته څیرمه په یوه روغتون باندې لومړی انتحاري حمله وشوه او ورپسې یوه ډله ترهګر هغه ته دننه شول. امریکایي ځواکونو د حملې د دفې مسؤلیت واخیست او افغان ځواکونو ته وویل چې حمله دوی دفع کوي. ولخوا معلومات داسې راتلل چې ترهګر ملکي ناروغ په نښه کوي او په بې رحمۍ یې وژني. ساعتونه تیر شول، حمله دفع نه شوه. د بهرنیو ځواکونو سره بیا هماهنګي وشوه چې افغان ځانګړي ځواکونه تیار دي څو په ترهګرو د عملیاتو پلان تطبیق کړي، خو بیا هم بهرنیو ځواکونو هڅه کوله چې دوی خپله مهاجمین په نښه کړي. پوره 4 ساعته جنګ دوام وموند. بهرني ځواکونه په دې ونه توانېدل چې روغتون ته دننه ترهګر ووژني. په تېرو 15 کلونو کې دا لومړی تروریستي تهاجمي حمله وه چې دومره یې دوام وکړ. کله چې 4 ساعته تیر شول، بهرني ځواکونه افغان ځواکونو ته وویل څو پر ترهګرو دوی عملیات ترسره کړي. پوره 2 ساعته یې ونیول چې افغان زړورو ځانګړو ځواکونو ساحه تصفیق کړه او ټول ترهګر یو په بل پسې له منځه یوړل. هغه حمله چې بهرنیو ځواکونو په 4 ساعتونو کې دفع نه شوای کړی، افغان ځواکونو یوازې په 2 ساعتونو کې دفع کړه. نو تاسې داسې یو ځواک لرئ، دښمن به ولې ورپسې تبلیغات نه کوي؟ پاکستان به ولې د دوی څخه حراست او وهم نه لري؟ دا ځواک بېساری ځواک دی. دا ځواک د غیرت، شهامت، غښتلتیا او شجاعت څخه ډک ځواک دی. دا ځواک د هیواد د راتلونکي ضامن ځواک دی. لیدونکو په دې هیله چې دا د افغان زړورو ځواکونو کارنامه مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.